سلامونه مو هرکلی کوم خوښ یم چې له تاسو سره په یوه بله نوې ویډیو کې یم که مو چینل نه سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ یا ویډیو لایک او شیر کړئ نننۍ ویډیو مو د افغانستان او د زمبابوې د 15 ورځنیو لوبو په باره کې ده چې آیا افغانستان به له زمبابوې سره دغه لوبې ترسره کړي او که به یې ترسره نه کړي لکه څرنګه چې تاسو ټول خبر یاست څو ورځې وړاندې زمبابوې کرکټ بورډ ویلي و چې موږ به له افغان لوبډلې سره 15 ورځنۍ لوبې ترسره کوو نو افغانستان کرکټ بورډ هم موافقه ورسره کړې وه چې سمه ده موږ به له تاسو سره دغه لوبې ترسره کوو او افغانستان کرکټ بورډ دغه هم ورسره منلې وه چې نیمۍ لګښت به یې موږ ورکوو او نیمۍ به یې هم ستاسې وي خو اوس افغانستان کرکټ بورډ نه غواړي چې دغه نیمۍ لګښت ورسره پرې کړي او زمبابوې کرکټ بورډ ته یې ویلي دي چې باید ټول خرچ او مصرف یې تاسې ورکړئ د دغو لوبو او پر تلویزیون باندې یې هم لایف خپرې کړئ دغه لوبې خو زمبابوې کرکټ بورډ په جواب کې ورته ویلي دي چې موږ دغه لوبې پر تلویزیون باندې لایف نسو خپرولی دغومره زیاته بودیجه نه لرو او دغه لوبې به موږ صرف په انټرنیټ باندې لایف یا په ژوندۍ بڼه باندې خپرې کړو په افغانستان کرکټ بورډ ورته وویل چې نو موږ له تاسې سره لوبې نه ترسره کوو نو اوس به افغان لوبډله د زمبابوې د سفر پر ځای باندې ځي ایرلینډ ته هلته به له ایرلینډ سره تمریناتي لوبې ترسره کوي او له اسکاټلینډ سره له هغو نه وروسته چې افغان لوبډله ښه آماده شي نو بیا به په نړیوال جام کې لوبیږي زما په شخصي نظر باندې افغانستان کرکټ بورډ بهترینه فیصله کړې ده چې د زمبابوې سره یې لوبې نه دي ترسره کړي پر دې خاطر باندې چې کوم وخت چې افغانستان له زمبابوې سره لوبې ترسره کوي نو په هغو وخت کې به له افغانستان لوبډلې سره مهم او کلیدي لوبغاړي هم نه وي لکه محمد نبي ساخیل راشد خان او مجیب زدران پر دې خاطر چې هغه به په آی پی ایل کې په لوبو باندې بوخت وي او بل علت یې دغه هم دی چې افغان لوبډله یې پر دې خاطر اسکاټلینډ او ایرلینډ ورته غوره کړ چې د هلته له آب و هوا او له موسم سره بلد شي نو که افغان لوبډله 1 میاشت یا 2 میاشتې تر نړیوال جام نه مخکې ایرلینډ ته سفر وکړي نو انشاءالله مطمئن اوسیږي چې په نړیوال جام کې به هم ښه وځلیږي نو دا د افغانستان او د زمبابوې د لوبو په باره کې پوره بشپړ او وروستي معلومات چې ما تاسو ته درکړل نو که مو دا ویډیو خوښه سوي لایک او شیر یې کړئ چینل سبسکرایبول هم مه هیروئ د خدای په امان